بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل وطن ګل وطن قدرمنو لیدونکو سلامونه، احترامات. د پښتو ادب د مشاعرو او ناستو په بهیر کې د چلګزي بابا شاعرانه سیمه او وړوکی مزاج نن را سره میلمه دی. خوا کې مې استاد آیت الله هم موجود دی، مناف لالا دی، علم کاکا دی. نو په دې هیله چې د مزاج د شاعرۍ نه خوند واخلئ. مزاج لالا په سر کې ته ستړی مه شي، او دا موږ چې کوم ملګري دلته ناست دي نو صرف ستا نظمونو او شعرونو ته راغلي، نو نوي یو ګزاړۍ راته ویې ده خیره سره ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. ما سره یو شعر دی، نوی شعر یې ورته درته ووایم، نو بیا به د خپل یو نظم هم ستا د خوښې وړ وګرځي. وایي زړی لکه اوکریان زما بمبار کړی دی، زړی لکه اوکریان زما بمبار کړی دی، او غټو سترګو یې روس غوندې جنګ کړی دی. زړی لکه اوکریان زما بمبار کړی دی، غټو سترګو یې روس غوندې جنګ کړی دی. ویې ویل چې ولیکه کامیاب به شي، سوال مې یار په خپله راښودلی دی. څنګه؟ ویې ویل چې ولیکه کامیاب به شي، سوال مې یار په خپله راښودلی دی. او یا ملا په ده به ګناهګار نه وي، مینې د پتنګ غوندې سېزلی دی. یا ملا په ده به ګناهګار نه وي، مینې د پتنګ غوندې سېزلی دی. ویې ویل دا وګوره دا تیشی دی، زما نوم یې په خپل مړوند لیکلی دی. ویې ویل چې وګوره دا تیشی دی، زما نوم یې په خپل مړوند لیکلی دی. او نوم یې درله نه اخلم رقیبان ډېر دی. طاخان لاله نوم یې درله نه اخلي رقیبان ډېر دی، یو نوم یو ښکلی مې خپل نوم باندې کړی دی. نوم یې درله نه اخلم رقیبان ډېر دی، یو ښکلی مې خپل نوم باندې کړی دی. ویې ویل چې دا خاکیار خو لرې که، دا مې څنګه څنګه بیا راغلی. بل پخوانی نظم بیا بیا لا هم ویمه چې زما خرنګ په تا بدلږي، ستا خرنګ په ما بدلږي. زما خرنګ په تا بدلږي، ستا خرنګ په ما بدلږي. بس په دغې دشمني ده، بس په دغې تربګني ده. ما به مړ کې تا به مړ کې څوک خوشحاله څوک خفه به، بس روانه دا میله به. ما به مړ کې تا به مړ کې څوک خوشحاله څوک خفه به، بس روانه دا میله به. بیا به وایي یخې مړ شو دا لوچکو ځه کفر شو. د بدانو کې ناستې کړل، د بدانو پاڅېدې کړل. خود مړ کېږي خود قتلېږي، داسې ظلم به پکېږي. خود مړ کېږي خود قتلېږي، داسې ظلم به پکېږي. یوه پورته جنازه شوه، اوس د بلې اوازه شو. وایي نور خلک مړه کېږي، دا خبرې د چې کېږي. وایي نور خلک مړه کېږي، دا خبرې د چې کېږي. تا ته هم به ټوپک درکړي، ما ته هم به ټوپک راکړي. تا به هم په غم اخته کړي، ما به هم په غم اخته کړي. بیا به تا ته مې اشاره کړي، بیا به ما ته مې اشاره کړي. تا ته وایي دی وژلی، ما ته وایي دی وژلی. تا ته وایي دا د قاتل دی، ما ته وایي دا د قاتل دی. دا په منځ کې خوشحالي کړي، دا په منځ کې باچایي کړي. موږ په غم باندې اخته کړي، دا د لورې تماشه. موږ په غم باندې اخته کړي، دا د لورې تماشه کړي. مکتبونه دې ورانېږي، جوماتونه دې ورانېږي، سړکونه دې ورانېږي. دا په دغې خوشحالي چې رتبه یې په جګېږي، وظیفه یې په جګېږي، واسطه یې په جګېږي. داسې څوک نشته دی مړه چې دا وران وطن هم جوړ کړي. ستا هم زړه خوږ دی، زما هم زړه خوږ دی. چې کوم زخم هم ټکور کوي، خکیاره غلی کېږه، په وینا باندې رسېږه. خلک تا ته فیصله کړي، ستا د مرګ هم واضح کړي. ډېر 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 زبردست، ډېر استاد فکر ښه دی. او بل تا خو نظمونه ډېرې استاده دي. زه به یو بل نظم هم وایم چې ښه خواري به درته وکړم، ښه خواري به درته وکړم، سوال زاري به درته وکړم، د وطن په غم کې ډوبه شاعري به درته ښه خواري به درته وکړم، سوال زاري به درته وکړم، د وطن په غم کې ډوبه شاعري به درته وکړم. پښتنو ورونو راپاڅئ، لیونو ورونو راپاڅئ. دا وطن زمونږ خرڅ شوی، ته د ده نه خبر نه. دا وطن زمونږ خرڅ شوی، ته د ده نه خبر نه. ستا په سر باندې سودا پیاسې سره عشق کړي، نیمې ستا شوي نیمې زما شوي. اوس په تشي تمن کړي خوراکونه چمپه وکړه، ښه سیالونه چمپه وکړه، خارجونو ته چې لاړو سفرونه چمپه وکړه. اوس یې سوله کوم لګیا اوس به سوله کوم لګیا یم. ماله دا سترګې تورې ته، ما په دغې راخپلې ته، ما په دغې غلې کې ته. نه 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 چې نن نه شي څو پوښتنې درنه کومه، راشه ته یې جواب راکړه. څو پوښتنې درنه کومه، راشه ته یې جواب راکړه. ته په تشي ولسوال شوې، ته په تشي قمندان شوې، ته په څه باندې وکیل شوې، ته په څه باندې وزیر شوې. ستا وطن ته څه خدمت، ستا وطن ته څه خدمت و کارنامه دې راته ښایه، څه کیسه دې راته ښایه، جایزه دې راته ښایه، بارزه دې راته ښایه. نه نه نشي، نه نه نشي. څو پوښتنې درنه کومه، راشه ته یې جواب راکړه.
تا ویل چې حساب غواړم تا ویل حساب ورکومه راشه موږ ته حساب راکړه دا مرګونه مې پته شو دا قتلونه مې پته شو دا ظلمونه مې پته شو دا مرګونه مې پته شو دا قتلونه مې پته شو دا ظلمونه مې پته شو یتیمانو حق چا وخوړ د خوارانو حق چا وخوړ افغانانو حق چا وخوړ مظلومانو حق چا وخوړ دا خبرې مې ترخې دي دا خبرې مې ترخې دي چاته بدې چاته ښې دي د ختیار د خولې کیسې دي وایي د ارمان به دې پوره شمه نه نشي نشي ګدولی الله رضا څه عجیبه څه عجیبه ډېر زبردست دي یعنې دا پوښتنې هغه د لویو او دا چا د اوس کار وایي زه په ده خبره تنګ یم زه په ده خبره تنګ یم چې زما لاس کې ټوپک دی او ستا لاس کې قلم دی چې د تا ناواله شي بیا زما نصیب ته راشي زه په ده خبره تنګ یم چې زما لاس کې ټوپک دی او ستا لاس کې قلم دی چې د تا ناواله شي بیا زما نصیب له راشي زه په څنګه شکر وکړم زه په څنګه شکر وکړم بارانونو کې پیارې کوم طوفانونو کې پیارې کوم ته کلار پر سۍ کې ناستې زه په غرونو کې پیارې کوم بارانونو کې پیارې کوم طوفانونو کې پیارې کوم ته کلار پر سۍ کې ناستې زه په غرونو کې پیارې کوم د بمونو یې شته دی د جنګونو یې شته دی چېرته سر رانوي نسي د سرونو یې شته چېرته سر رانوي نسي د سترونو یې شته دی خپل پردي راته په تمه ګاونډي راته په تمه زما زړه ابۍ خو ته کې لالاجي راته په تمه چې بچی به مې څه راوړي زه رښتیا به مې څه راوړي چې بچی به مې څه راوړي زه رښتیا به مې څه راوړي بچی کپ کپ ورته راوړ په سرو وینو یې ورته راوړ په تابوت کې ورته کېښود جنازه هم د دې ونه کړه بچی کپ کپ ورته راوړ په تابوت کې ورته راوړ په سرو وینو یې ورته کېښود جنازه هم د دې ونه کړه چا ویل چې دا کافر دی چا ویل چې دا ملحد دی چا ویل چې دا کافر دی چا ویل چې دا ملحد دی چا ویل ایمان یې راوړ چا ویل ایمان کې شک دا نمونه ورکولو دا رنګونه ورکولو پیغورونه ورکولو وړغرو ځلېدله بس په ځمکه لګېدله ویل خدایه پلاره مړه دی دغه چغه یې کوله وړه لورې ژړېدله بس په ځمکه لګېدله ویل خدایه پلاره مړه دی دغه چغه یې کوله هغه مور خو یې ړنده شوه د حسابه اوس وتلي د کتابه اوس وتلي د ختیار څه شاعري ده د روب دا به اوس وتلي ډېر خوندور دی ډېر زبردست ډېر خوندور دی